السلام علیکم ټول ورونو ته مرګرو تاسو ته پته را زمونږ ټولې پروګرامي ویډیوګانې دي چې زمونږ خوږ ورور مشر ماشاءالله شهزاد افغان لاله راغلی دی د هغې ماشاءالله پروګرامات چې دي روان دي والله دې همدغه شان ساتي خو زه د خپلو ټولو هغه پښتنو افغانانو ورونو چې کوم د سعودي عرب په خاوره باندې مسافر دي شکریا ادا کوم چې کومه زمونږ په خوا کې تاسو وینئ او کومه چې زمونږ نور ملګري دي ماشاءالله چې مونږ یې خواله ځو زمونږ خواله ځي راځي د هغه خلکو شکریا ادا کوو بیا زه هغه ټولو خلکو ته زه د خپل طرف نه چې دی 400 سلامونه وکړم ډېر کم دي ومینه چې کومه زمونږ تاسو دونه په پول اکثریت باندې زمونږ ویډیوګانې لایک کوئ او ښایسته کمنټس اپاریو مونږ غونډه قبضه کړله په دې باندې زه خوشحاله ځکه یم که نه د حد نه سوا چې لکه د مینې او د ورورولۍ د دواړو ملکونو ترمنځ لکه ماشاءالله شهزاد افغان لاله هغې طرف ته ناسته چې د پاکستان بیرغ لګېدلی دی دې طرف ته ناست لاله چې د افغانستان درې رنګه بیرغ لګېدلی دی د دې نه پس چې موس یو سړی راځي او د دې دونه میلیونونو خلکو په منځ کې ورځي او د نفرت خبره راوړي نو هغه به انسان نه چې دا د افغاني او د پاکستاني خبره کوي په ټیک ټاک کې د یو بل خور او مور موږ یادولي چې موږ خو پنجابیان خو موږ نه کنځي او نه هم سندیان کنځي نه نور زبانونه چې په افغانستان کې دي خو دا پښتو والا او د افغان زبان والا نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغه خلک لږ دي او دا کم چې امن غواړي خوشحالي او ورورولي او مینه او محبت هغه ډېر دي نو دا لږ چې دي دا به موږ انشاءالله په شریکه باندې ختمو او د شهزاد افغان لاله نه هم یو دوه خبرو ته ډېره زیاته مننه د ټولو پښتنو نه که هغه د لر دی او که د بر دی ډېره زیاته مینه یې راکړه اندازې نه زیاته مینه یې راکړه کور مو ودان ژوندي دی تر مرګه پورې به مې دا مینه تاسو هېره نه شي یو جهان مننه الله دې آباد ساته او زه ټولو ملګرو ته وایم چې ورورولي نه ده و یو ساته هنر ساته ماشاءالله زما ورونه خو بلا شی دي تاسو کاته ټول پښتانه او ټول افغانان زمونږ ورونه دي خو د میډیا په غاړه باندې چې زما کوم ورور یو سینه ټپول و دا د نن ماشاءالله لکه موږ د یو بل په سینه کې ناست شو په یو ځای کې او کومه مې چې داسې د نوم ورونو نو هغه مې مو پېژندئ ستاسو هم شکریا یو جهان مننه خیر د کمنټس کوئ زما اډۍ ته راځئ د ټولو نه بخښنه غواړو د الله په امان